د کندز ولایت یو شمېر دیني عالمان او مخور ولس ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې د اسلامي امارت له کړنو د خوښۍ په څرګندولو سره له دغه نظام څخه ملاتړ د هېواد د هر وګړي مکلفیت بولي. نظامی که ما امروز داریم آزاد و مستقل و تمام فرامیر امیر المؤمنین حفظه الله در آن واحد در تمام نقاط افغانستان او تنفیذ و تعمیل هست. نظامی که ما امروز داریم نظامی است که بر تمام جغرافیای افغانستان علی السویه حاکمیت دارد. دا خاور اسلامی خاوره ده، دا شرعي خاوره ده، د مجاهدینو خاوره ده. دلته درې امپراتوري ماته خوړلې ده، دلته درې امپراتوري دړې وړې شوې دي. نو فلهذا دا یو ډېر ښایسته نظام راغلی، دا مشفق نظام راغلی. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اسلامي امارت توانېدله چې له اقتصادي ستونزو او محدودیتونو سره سره په هیواد کې ډېری پرمختیایي پروژې پیل کړي او په ورته مهال یې په هیواد کې د سوکالۍ او هوساینې ګراف هم لوړې پوړې ته رسولی دی. فعالیت‌هایی که در طول سال 1402 در ولایت کندز از طرف ریاست محترم شهروالی کندز با حمایه مستقیم والی صاحب محترم ولایت کندز و با دلسوزیشان که به ملت کندز دارند دیگه ما در جریان هستم. بارها ما در حوزه ولایت رفتیم، مشکلات مردم منطقه خود که گفتیم والی صاحب بسیار به جبین کشاده پذیرفته. هغه هیوادونه نن د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره سیالي کولی شي چې په خپلو پښو ولاړ او ملي ارزښتونه ورته لومړیتوب لري چې الحمدلله امارت اسلامي هم خپلو ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس اسلامي امارت توانېدله چې د ښې حکومتولۍ او خلکو ته د ښه ژوندانه چاپیریال په برابرولو سره د خلکو اوږدمهاله ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.